دوستانو د ښځو په کم وخت کې په خپلو خاوندانو باندې ډیره زیاته مینه راځي. په دې ویډیو کې درله ډیر ښایسته معلومات درکوم چې ستاسو به دا معلومات خوښ شي او کومو کسانو چې نوی واده کړی وي نو هغه دې دا ویډیو ضرور وګوري چې هغوی ته هم پته ولګي چې هغه کم وختونه دي چې د ښځې په خاوند باندې مینه ډیره زیاته راځي. نو په دې ویډیو کې معلومات وګورئ. دوستانو په دې کې اولنې دا کار چې کله ښځه خپل خاوند چرته په میلمستیا ولیږي یا ښځه د خپل پلار کور ته لاړه شي یا داسې نور پنشنو ته لاړه شي او هلته 2-3 شپې یا ورځ تیره کړي او خپل کور ته راشي نو په خپل خاوند باندې ډیره زیاته مینه راځي او غواړي چې خپل خاوند سره ډیر ښایسته کوروالی وکړي. نو په دغه ټیم کې د ښځې ډیره زیاته مینه په خپل خاوند باندې راځي. او دویم دا چې کله تاسو ښځې له یو ښه خوراک یا یو ښه تحفه راوړئ په دغه ټیم کې هم ښځه ډیره زیاته خوشحالیږي او په خاوند باندې مینه ډیره زیاته راځي او مینه ترې واخلي. او دریم دا کله چې خاوند خپله ښځه چرته چکر له بوځي یعنی پارک لی بوځي نور داسې سیل ورله ورکړي کور ته یې راولي نو په دغه حالات کې هم د ښځې په خپل خاوند باندې مینه ډیره زیاته راځي او خاوند سره یې مینه سیوا کیږي. نو دوستانو دا هغه معلومات ول چې په کم وخت کې د ښځو په خپلو خاوندانو باندې مینه ډیره زیاته راځي. نو دا هغه وختونه دي چې ښځه ډیره زیاته خوشحالیږي په دغه کارونو سره او د خپلو خاوندانو سره یې مینه سیوا کیږي. دوستانو که ویډیو هم تر اخره پورې کتلی وي او ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو خپل نظر موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ او کوم کسان چې نوي چینل ته راغلي هغه د چینل سبسکرایب کړي او ویډیو دې لایک کړي چې داسې ښایسته معلومات ورته په وخت ملاویږي.